بسم الله الرحمن الرحیم د ګریډ 6 د شپږم کلاس جنرال ساينس دی اولنی یونټ دی موږ پکې څلور ویډیوز کړي دي او موږ د سیل سلایډ پریپریشن کوو د انین ممبرین د پیاز نه یو وړه ټوکړه راغیستی و په هغه هم سیل کتو لیدو هم پکې په ابزرویشن هم کوو په مایکروسکوپ کې ورسره بیا موږ د چیک سیل سلایډ پریپریشن کړی د اننګي نه د پوټکي نه هم سیل اخیستی و سمپل هم ترې اخیستی و په هغه کې هم سیل کتو نو په هغه کې موږ سیل لیدلی و نیوکلیس هم په سیل کې لیدلی و او د سیل ابزرویشن هم کړی و اوس نن دا خبره ده چې د سیل سټرکچر څه شی دی دا پیج نمبر 4 دی څلورم نمبر صفحه ده په ساينس کې نو اوس دا مونږ وایو چې سیل سټرکچر د سیل ساخت د سیل جوړښت څه شی دی دا خبره به اوس کوو چې دا سیل جوړ څنګه دی نو دلته وایي چې all living things are made up basic units called cell ټول ساه لرونکي د بنیادي کایانو نه جوړې دي چې هغه ته سیلز وایي نو دا خبره خو موږ مخکې هم کړې ده سیل په ډیفینیشن کې Here we will learn about the cell present in animals and plants. دلته موږ دا خبره کوو چې کمی خلیې د خلیې په باره کې به خبره کوو چې په ځناورو او په بوټو کې موجود دي د هغو خبره به کوو پریزنټ موجود ته وایي او دلته به دا خبره زده کوو If we look at an animal and a plant cell under a microscope وایي که موږ د ځناور او د بوټي خلیې ته په مایکروسکوپ کې وګورو we can see similarities and differences between them نو موږ ته به په دغه کې څه یو شانتیوالي او څه فرقونه په نظر باندې راشي نو موږ یې لیدی شو څه خبرې به پکې یو شانتي ځنې او ځنې څه به پکې بل شانتي نو یو شانتیوالي ته سیمیلیریټیز وایو چې کوم فرقونه بدلون پکې هغه ته ډیفرنسز وایي د دې دواړو په منځ کې به څه فرقونه هم وي که په مایکروسکوپ کې ورته موږ وګورو یو پلانټ سیل راواخلو د پلانټ خلیه راواخلو بل طرف ته انیمل هغه راواخلو د ځناور خلیه راواخلو خو څه خبرې وکړي د یو بل نه بدلي سبا یو شانتي بیا ورپسې و چې ډو یو نو تاسو ته پته راته پوس نه کړی دی کوېشن مارکس پکې لګولی دی یور باډي هیز اباوټ 75 ټریلیون سیلز ستا په وجود کې وایي 75 کیربه خلیې 75 کیربه دا کیرب ټریلیون چې کوم دی نو دا د میتھمیټکس یونټ دی د شمارلو د اعداد شمارلو نو د 75 سره چې ته 12 بار زیرو ولګې 12 صفرونه نو د دې نه به ټریلیون جوړ شي نو تا ته وایي چې یاره ستا په وجود کې چې دی نو 75 کیربه خلیې دي ورپسې بیا وایي some of your narrow cell can lie throughout your life وایي ستا د وجود ځینې اعصابي خلیې چې کوم دي نارو سیل هغه سیل ته وایي چې په دماغو په سپاینل کارډ د ملا په هډوکي کې موجود دي دننه چې کوم هغه نری تار دی ملا په هډوکي کې سپاینل کارډ ورسره دماغ چې کوم دي په سر کوپړی کې چې موجود دي په دغه کې چې کوم سیل دي دغه چې د کوم سیلونو جوړ دی وایي دا په ټول ژوند کې ژوندی lie throughout your life دا ستا په ټول ژوند کې ژوندی دا مړی کېږي نه او بیا وایي some white blood cell and intestine cells lie only for 3 days بلکې ځینې خلیې وایي داسې دي په لکه د سپینې اینې خلیې چې شوې او کمې چې په کولمه کې دي کمې خلیې دا صرف او صرف په لایو ژوندی د 3 ورځو لپاره دا بیا مړی کېږي بیا نورې نوې جوړېږي لکه وایټ بلډ سیلز چې کوم دي سپینه اینه چې کومه ده سپینه اینه چې د کومو خلیونو جوړه ده د دې کار دا دی چې هر جراثیمو خلاف چې دی نو جنګ کوي په وجود کې نو دې کار سخت دی نو په دې وجه باندې دا مړی کېږي هم زر دغه شانتې چې کوم انټسټاین سیلز دي په کولمه کې چې کومې خلیې دي د کولمې ماحول هم ډېر زیات سخت ماحول یې هلته نو په دغه وجه باندې هغه صرف د 3 ورځو لپاره دغه شانتې نورې خلیې هم زموږ سره شته لکه ریډ بلډ سیل چې کومې دي د سرې اینې خلیې هغه 120 ډیز د 120 دینه پورې ژوندی پاتې کیدی شي نو ځینې پکې داسې دي چې هغه ټول عمر ژوندی لکه د نارو سیل اعصابي خلیې چې کومې دي په دماغو کې چې دي او ځینې داسې دي چې د 3 ورځو لپاره دي څوک پر 120 دین دپاره ځینې خلیې پاتې کیدی شي لکه سره اینه ورپسې بل وایي ostrich egg is the largest cell in the world په دنیا کې د ټولو نه غټه خلیه چې کومه د لارجسټ سیل دا تاله په معلوماتو کې هم راتلی شي په سوال کې درله هم راتلی شي په پیپر کې ستا نه څوک تپوس هم کولی شي چې په دنیا کې د ټولو نه غټه خلیه کومه یوه ده څه شي ده نو ته به ورته وایې چې په دنیا کې د ټولو نه لارجسټ سیل د ټولو نه غټه خلیه چې کومه ده نو هغه د شترمرغ د انډې ده آسټریچ ایګ چې کوم دی د شترمرغ انډه دا جوړه د یو سیل نه ده خو دا دومره غټ سیل دی چې په دنیا کې د ټولو نه غټ دی نو په دنیا کې د ټولو نه غټه خلیه چې کومه ده هغه د شترمرغ د انډې ده دا پکې معلوماتي خبره شوه بیا وایي it would take about 200 of your cell to fit on a full stop وایي ستا د وجود چې ته چې داسې کار وکړې چې خپلې 200 خلیې راواخلې د خپل وجود نه یا د سکین نه راواخلې مثال په طور د خپل پوټکي نه ته 200 خلیې راواخلي او دا ته په یو فول سټاپ باندې کړي فول سټاپ څه شی دی دا نقطه ده لکه په دې سټاپ ټکي کې چې ستاسو په دې کتاب کې ورپسې شاته کړله STOP چې ته وګورې ورپسې لاندې شاته بیا وګوره نو سټاپ دا نقطه یې کړله دې ته فول سټاپ وایي که ته خپل وجود 200 خلیې راواخلي نو دا به په دې فول سټاپ باندې ځای شي پیټ به شي مطلب دا چې دا سیلز ډېر زیات واړه دي ځکه په دې نقطه باندې 200 ځای کېږي
نو دا ستاسو د دې لپاره د معلوماتو لپاره دا خبرې راغیستې دي. دا دغه شو ورپسې بیا چې دی نو لاندې بل ټاپک دی comparison of animal and plant cell. اوس یو ټاپک بل دار یو قسم دوی وایي چې یاره اوس به مونږ د ځناور او د بوټي د خلي موازنه کوو. کمپیریزن موازنې ته وایي، مقابلې ته وایي. لکه ته داسې وایي چې یاره دا یو کس دنګ دی او بل چیت دی، دا یو ډېر قابل دی او بل نه دی قابل، دا موازنه ده، دغه ته موازنه وایي، دې ته کمپیریزن وایي. تب کې دا ګوري چې یاره یو شان تب کې څه دي او د یو بل کې بدل بدل سړي، دې ته کمپیریزن وایي. ته بیا وایي چې یاره دا دواړه لکانو په رنګ کې یو شان دي، دوه لکانو په منځ کې چې دی نو دغه کې کمپیریزن په رنګ کې خو یو شان دي خو په قد کې بدل دي، نو دا کمپیریزن شو. نو دغه شانتې اوس د دې ټاپک مطلب دا دی چې د ځناور او د بوټي په خلیه کې مونږ کمپیریزن کوو چې په دې کې یو شانتي څه دي د یو بل سره، یو شانتیوالي پکې څه دي او ډیفرنسز فرقونه پکې څه دي که نه. نو دا وایي چې سیمیلریټیز بټوین ان انیمل اینډ ا پلانټ سیل، د ځناور او د بوټي په خلیه کې یو شانتیوالي، سیمیلریټیز یو شانتیوالي ته وایي، یو شانتي خبرو ده. نو اوس به دا ګورو چې په دې دواړو کې یو شانتي څه دي. نو دلته وایي چې many parts of the cell are same in both animals and plants. په ځناورو په خلیه کې او د بوټو په خلیه کې ډېرې خبرې یو شانتي دي. many parts ډېرې حصې پکې یو شانتي دي، ډېرې حصې پکې کمې کمې یو شانتي دي. both have a cell membrane، په دواړو کې چې دی نو سیل ممبرین هم شته، سایټوپلازم هم په دواړو کې شته، اینډ ا نیوکلیس، او په دواړو کې چې دی نو مرکز هم شته. نو دا خبرې پکې یو شانتي شوي چې د بوټي خلیه ته راواخلې او که ته د ځناور خلیه راواخلې په مایکروسکوپ کې ګوري، نو په دې کې ځینې خبرې یو شانتي دي، سیمیلر دي. هغه کې سیل ممبرین دی، د سیل پرده چې کومه ده، سیل چې پکې دننه چې پکې د سیل ټول حصې راباندي، سایټوپلازم دی، نیوکلیس دا په پلانټ سیل کې هم شته، د ځناور د بوټي په خلیه کې هم شته، اینډ انیمل سیل او د ځناور په خلیه کې هم شته. اوس په نمبر دا وایو چې سیل ممبرین څه شی دی. نو دلته وایي چې سیل ممبرین از ا تhin protective layer around a cell. د سیل ممبرین چې دی نو دا یو نری تhin نری ته وایي، یو نری پروټیکټیو حفاظتي لیر، ته دی، ته پرده اراوند ا سیل، د خلیې نه غیر چاپیره. د خلیه چې بس کې بنده ده نو هغه ته د سیل پرده وایي، سیل ممبرین، ممبرین پردې ته وایي. خو د سیل ممبرین نو مطلب شو د سیل پرده دا نری دی او حفاظتي دی او حفاظتي لیر دی، پروټیکټیو لیر مطلب حفاظتي لیر دی، اراوند ا سیل، د سیل نه غیر چاپیره. بیا it holds all parts of the cell together. د دې کار څه دی سیل ممبرین؟ سیل ممبرین کار دا دی چې د سیل دا ټولې حصې چې دی نو رانیولې دي. دا به اوس تاسو وایي چې په سیل کې دننه څه دي، بیا نور هغه حصې ټولې رانیولې دي، د هولډ کړي دي. it is the boundary with pores to control what moves in and out of the cell. وای دا یو حد دی، باونډري، د باونډري حد ته وای دا یو حد دی، او with pores، او په دې کې واړه واړه سوري دي، پورز وړو وړو سورو ته وایي. او دې کار څه دی؟ ټو کنټرول، چې قابو کړي، what moves، چې څه حرکت کوي، in چې د سیل ته دننه څه ځي، and out of the cell، او د سیل نه بهر ته څه راځي. نو دا هر څوک قابو کوي، کنټرول کوي، دا د سیل ممبرین کنټرول کوي او قابو کوي، ځکه چې په دې کې واړه واړه سوري دي. نو چې دې ته اکسیجن ګیس دي دننه، هغه هم قابو کوي چې څومره ضرورت دی ورته، اوبه ورته ځي، بهر چې د څه راوځي، کاربن ډای اکساید او یوریا وغیره چې ترې راوځي، نو هغه دا کنټرول چې کم کوي، نو هغه سیل ممبرین کوي، د سیل دا پردې کوي، ځکه چې په دې کې واړه واړه سوري دي، د هغه په ذریعه باندې. بیا دویم نمبر حصه چې کومه ده، دا یو چې کوم شو سیل ممبرین، نو دا په پلانټ سیل کې هم شته او دا په انیمل سیل کې هم شته. ستاسو په دې کتاب کې چې دی نو دا ډایګرام ورکړی دی، یو طرف ته انیمل سیل ورکړی دی، بل طرف ته پلانټ سیل ورکړی دی. نو په دې دواړو کې سیل ممبرین شته، د سیل پرده پکې شته، او دلته ورته نښې کړي دي. ورسره بل چې دی نو ورکړی دی چې په پلانټ سیل کې هم ده کومه حصه او په انیمل سیل کې هم ده، نو هغه نیوکلیس دی. یو خو سیل ممبرین شو چې دا په دواړو کې شته. نیوکلیس څه شی دی؟ نیوکلیس ایکټس از د کنټرول سنټر اف د سیل. دا نیوکلیس چې کوم دی ته مرکزه وایي دا د سیل د خلیې چې دی نو هغه حصه ده چې ایکټس دا عمل کوي، کار کوي، از د کنټرول سنټر، دا هغه مرکز دی چې دا د قابو کولو مرکز دی د سیل. د سیل ټول کارونه چې دی نو دا نیوکلیس یا دا مرکزه چې کوم ده نو دا قابو کوي، نو دا یو کنټرول سنټر دی، د قابو مرکز دی د خلیې. اټ کنټینز، دا مشتمل دی دا نیوکلیس، آل انفارمیشن اف د سیل. په دې خلیه کې چې څومره معلومات دي هغه ټوټل په دې مرکزه کې دي. ان اټس تھریډ لایک سټرکچر کارډ کروموسوم. په دې کې چې د تارونو په شان کم شکلونه دي، کم ساختونه دي په دې نیوکلیس کې دننه، په هغه کې د سیل د خلیې دا ټول معلومات چې دی نو دا مشتمل دي او په دې کې موجود دي. نو خبره ډیره زیات اسانه ده، لفظي مطلب یې دغه شو، او دای مطلب دی چې یاره نیوکلیس مرکزه چې کوم دی نو دا کنټرول سنټر دی، هر څه قابو کوي د سیل. په دې کې ټوټل معلومات موجود دي په دې مرکزه کې، د څه په شکل کې؟
په دې کې واړه واړه شکلونه دي، دننه نور ساخت پکې دي، سټرکچرز هغه ته کروموسوم وایي او هغه په شانتې د تھریډ دي، د تارونو. په هغه کې د دې سیل ټول معلومات موجود دي چې یاره دا سیل به غټیږي څومره که نه، دا به کار څنګه کوي، دا ټول معلومات په دې کې موجود دي. خصوصیات پکې ټوټل موجود دي. هغه به تاسو وایي چې کروموسوم او ډي ان اې دغه ځان یو غټ ټاپک دی او په ټیم تېرېدو سره به راځي مخې ته. خو اوس فلحال مونږ په دې خپل ټاپک باندې خبره کوو. نو بس دغه خبره شوه چې دا نیوکلیس مرکزه چې کومه ده نو په دې کې کروموسوم پکې او په هغه کې ټوټل معلومات پکې د سیل، او دا په انیمل او په پلانټ سیل دواړو کې شته نیوکلیس. سایټوپلازم څه شی دی؟ دا هغه اشاره چې دا په انیمل سیل کې هم شته او په پلانټ سیل کې هم شته. از ا واټري جیل، وایي داسې یو جیل غوندې دی چې د اوبو په شان دی. نو جیل خو تاسو پیژنئ، جیل ډېر اسان دی په ساده ژبه کې. اکثر تاسو کتلي هغه ویښتو دپاره ځینې خلک هغه کریم استعمالوي، هغه ته جیل وایي. یا تاسو خوراک والا جیم چې کوم لیدلی دی، مربع چې ورته وایي که نه، دغه شکل ته چې دی نو جیل وایي. نو واټري جیل مطلب داسې دی چې یاره دا د اوبو په شانتې جیل دی. دا سایټوپلازم د اوبو په شانتې جیل دی، لکه هغه مایع غوندې دی، هغه د کریمو په شانتې، خو د اوبو طرف ته لږ نږدې د اوبو والا غوندې جیل دی. او دا چېرته دی؟ which fills the space between the cell membrane and the nucleus. دا سایټوپلازم موجود چېرته دی؟ دا سایټوپلازم چې کوم دی نو د سیل ممبرین او د نیوکلیس په منځ کې چې دا څومره فاصله ده، تش ځای تاسو ته ښکاري، دا سایټوپلازم دی. لکه دا انیمل سیل یې دلته ورکړی دی او دا یو یې پلانټ سیل ورکړی دی. نو د سیل ممبرین نه واخله د نیوکلیس پورې، د مرکزي پورې چې څومره فاصله ده، ګیر چاپېره علاقه تاسو ته ښکاري، دا واړه واړه څیزونه چې نور پکې دي نومونه ورته لیکل دي او دا پکې موجود دي، دغه ټولې حصې ته چې دی نو سایټوپلازم وایي. صحیح ده؟ دا ډېر زیات اسانه ده، دا خبره ډېره ګرانه خو نه ده. all essential function of the cell are performed in the cytoplasm. په سایټوپلازم کې څه کېږي؟ د سیل چې څومره بنیادي کارونه دي، اسینشل بنیادي کارونه چې کوم د سیل دي، پرفارم دغه کېږي ان د سایټوپلازم، په دې سایټوپلازم کې. لکه سیل تقسیمیږي، سیل کار کوي، په سیل کې طاقت جوړیږي، په سیل کې پروټین جوړیږي، د سال لرونکي وجود غټوي، د انسان وجود غټوي، د بوټي وجود غټوي. دا ټول کارونه چېرته کېږي؟ دا په سایټوپلازم کې کېږي او په دې سایټوپلازم کې نورې حصې دي، په هغو کې کېږي. او سایټوپلازم تاسو وپېژنده چې د مرکزي او د سیل ممبرین په منځ کې دا کومه علاقه ده ګیر چاپېره، دقه د سایټوپلازم وایي. بیا وایي چې په دې کې بنیادي کارونه ټوټل کېږي په سایټوپلازم کې. سایټوپلازم کنټین، سایټوپلازم مشتمل دی مینی سمال سټرکچرز، په دې کې واړه واړه ساخت نور هم پکې دي، واړه واړه شکلونه، کارډ، ارګنیلز او هغه ته ارګنیلز وایي په دې سایټوپلازم کې. نو که تاسو د نیوکلیس د مرکزي نه ګیر چاپېره وګورئ نو نورې څه حصې هم شته، مایټوکانډریا ده، ویکیول دی، رایبوسوم دی، کلوروپلاست دی په پلانټ سیل کې. نو دغه حصه چې کومه ده په د سایټوپلازم والا حصه، دا واړه واړه سټرکچر چې کوم دي، دا واړه واړه ساختونه په دې سایټوپلازم کې موجود دي او د دې مختلف کارونه دي. نو دلته وایي چې سایټوپلازم کنټین مینی سمال سټرکچرز، په دې سایټوپلازم کې واړه واړه نور ساختونه پکې دي، هغه ته ارګنیلز وایي. د سیل حصې، د سیل وړې وړې حصې چې بیا کمې دي، لکه یو خو سیل شو که نه چې تاسو مایکروسکوپ کې مو لیدو، تاسو وایئ چې سال لرونکي وجود ته جوړ دی. نو اوس په دې سیل کې دننه څه دي، هغه موږ په نمبر وایو چې ګیر چاپېره د سیل ممبرین دی، پرده ده، په منځ کې نیوکلیس دی. اوس تاسو سایټوپلازم وایو، په سایټوپلازم کې بیا دننه وړې وړې حصې نورې دي، نو هغو ته ارګنیلز وایي. تاسو داسې ویلی شئ چې په سیل کې دننه کومې حصې دي وړې وړې، هغه ته ارګنیلز وایي. د سیل وړو وړو حصو ته، دغه جدا جدا کار دی د هر یو. هغه هم تاسو په نمبر وایي چې مایټوکانډریا پکې څه شی دی، رایبوسوم پکې څه شی دی، ویکیول پکې څه دی، د دې ټول خپل کار دی، جدا جدا کار دی. نو دا سایټوپلازم او نیوکلیس او سیل ممبرین درې داسې څیزونه شو چې دا په انیمل او په پلانټ سیل دواړو کې شته، مشترکه دي پکې، سیمیلر دي پکې، یو شانتي دي پکې. اوس بله خبره دا کوي چې سیل ارګنیلز څه ته وایي. لکه تاسو ویل چې په دې سایټوپلازم کې وړې وړې حصې نور هم شته دننه، هغه ته د سیل حصې وایي، سیل ارګنیلز. وایي چې سیل ارګنیلز پرفارم ډفرنټ جاب فار د سیل. سیل ارګنیل چې کوم دي، د سیلز دا وړې وړې حصې چې کومې دي، دا د خلیو دپاره مختلف کارونه کوي. دیر آر مینی ټایپس اف ارګنیلز ان ا سیل. په سیل کې په خلیه کې مختلف قسم وړې وړې حصې نوري ارګنیلز پکې، ارګنیلز ورته وایي. سم آر کامن ان بوث انیمل اینډ پلانټ سیل. ځینې پکې داسې ځینې حصې چې هغه په ځناور او د بوټي په خلیه دواړو کې مشترکه یو شانتي. فار اګزامپل لکه مایټوکانډریا، دا داسې یوه حصه ده چې دا په انیمل سیل کې هم شته او په پلانټ سیل کې هم شته. نو دا هم پکې دغه ده، کامن ده. د مایټوکانډریا چې دی سینګولر مایټوکانډریان دی. لکه ته د یو مایټوکانډریا خبره کوې صرف کې، نو هغه ته بیا وایې مایټوکانډریان. خو که ته داسې خبره کوې چې ډېر شی مایټوکانډریا دی، نو بیا به وایې دا پلورل شو، مایټوکانډریا چې د یو نه ډېرې شوي. رایبوسوم ایټسیټرا،
په دې سیل دا سیل ارګنیلز چې کوم دي په دې کې یو مایټوکانډریا ده، هغه بوټي په سیل خلیه کې هم شته او په ځناوره په هغه کې هم شته په خلیه کې. بل پکې رایبوسوم دی. رایبوسوم داسې حصه ده د سیل داسې ارګنیل دی چې په هغې انیمل سیل کې هم شته، په پلانټ سیل کې هم شته. هغلته یې ورکړي دي ستاسو په دې دغه کې که نه مایټوکانډریا دا ده ورکړی دی، رایبوسوم هم ورکړی دی، د دواړو نه یې ورته نښې کړلي لکه په پلانټ سیل کې هم شته او په انیمل سیل کې هم شته، د ځناور په خلیه کې هم شته. اوس د دې جدا جدا کارونه دي، هغه هم بیا تاسو وایئ چې مایټوکانډریا کې څه شی دی. مایټوکانډریا break down the food to release energy and are therefore called the powerhouse of the cell. مایټوکانډریا چې کومه حصه ده په ځناور په سیل په خلیه او په بوټي په خلیه دواړو کې شته، وایي دا خوراک ماتوي. break down the food دا د خوراک ماتوي په یو شکل کې، هغه به تاسو ځان نه بیا وایئ غټه یو ټاپک دی په دغه باندې، او دا خوراک مات کی کار دار دی مایټوکانډریا، خوراک مات کی. تاسو اوس دلته دومره یاد ساتئ، خوراک مات کی and release energy او دغه نه طاقت راوباسي. نو په دغه وجه باندې د مایټوکانډریا ته دویم نوم وایي and are therefore او په دې وجه باندې called the power house of the cell. مایټوکانډریا چې کومه ده نو دې ته د سیل پاور هاوس وایي. پاور هاوس خو اصل کې هغه ځای ته وایي چې باندې بجلی پیدا کېږي، که نه بجلی هم یو طاقت دی. نو دلته پاور هاوس چې دی نو د سیل پاور هاوس چې کوم دی چې د سیل طاقت پکې پیدا کېږي، پاور طاقت ته وایي او هاوس کور ته وایي د طاقت کور که نو مطلب یې دا دی چې د سیل د طاقت کور کوم څیز دی نو هغه مایټوکانډریا ده. په دې کې طاقت جوړېږي، خوراک پکې ماتېږي او موږ له طاقت راکوي ټولو ساه لرونکو له. رایبوسوم څه شی دی؟ رایبوسومز آر ویري سمال ارګنیلز. رایبوسوم چې کوم دی دا په انیمل پلانټ سیل دواړو کې شته، دا ډېر زیات واړه ارګنیلز دي، وړې حصې دي د سیل په سایټوپلازم په حصه کې په علاقه کې موجود دي، which are the factories of protein. او د دغو څه کار دی؟ د دغو کار دا دی چې دا د پروټین کارخانې دي. بس سمپل ساده تاسو دومره یاد ساتئ چې په دې کې پروټین جوړېږي. په مایټوکانډریا کې خوراک چې دی نو خوراک ماتېږي او طاقت ترې راوځي، د طاقت کور دی، د سیل د طاقت کور دی، د خلیې د طاقت کور دی. او رایبوسومز چې کوم دي نو دا په انیمل او پلانټ سیل دواړو کې شته، کامن دي پکې، او دغه چې دی نو یو قسمه د پروټینو کارخانې دي، پروټین پکې جوړېږي که نه. پروټین څه شی دی؟ هغه هم تاسو په نمبر پیژنئ چې زمونږ ویښته ترې جوړ دي، نوکان ترې جوړ دي که نه، غوښه ترې جوړه ده. سټاپ اینډ چیک دلته یو کارټون شانتې ورکړی، کوېشن مارک یې ور په سر باندې لګولی، هغه سوچ او فکر کوي، په سر یې لاس ایښودی دی. دا وایي چې سټاپ اینډ چیک ودرېږه او دا خبره معلوم کا. واټ وډ هیپن اف ا سیل ممبرین از ډیمیجډ. وایي څه به وشي که چېرته زموږ سره سیل ممبرین چې کوم دی د سیل نه غیر چاپېره چې کومه پرده ده اوس چې تاسو ویله، که دا خراب شي او ماته شي او تباه شي، ډیمیج شي که نه، یا سوری شي وشو کېږي، خراب شي نو څه به کېږي. نو که چېرته د دې خبرې جواب دا دی که سیل ممبرین زموږ سره چېرته مات شي او ختم شي، نو داسې کار به وشي چې د دې کې کم دننه میټیریل دی هغه به لیک آوټ شي، لکه بهر به ترې راوځي، او چې کوم دی نو ډیمیج به شي، هغه کوم نیوکلیس چې دی مایټوکانډریا وغیره چې کومه ده هغه به ډیمیج شي او خراب به شي، او ردی پورې چې د سیل ډیت به وشي، سیل به مړ شي، لکه داسې حد ته رسېدی شي. دا وله یو پرده ده، او که دا چېرته ماته شي یا سوری شي